السلام علیکم. د کار په جامو کې مونځ کول څنګه دي؟ یو ګوره کارونه هم 2 درې څلور قسمه دي کنه ښه. یو داسې کار چې سړي جامې اچولي خیرې نه وي خو مانځي، مقصد مونځ پې کېږي، پلیتې شوي نه وي. یو داسې کار چې په هغې کې د سړي کپړې پلیتې کېږي، لکه یو سړی د ځناورو کار کوي، مقصد ځناورو ته او څاروو ته دغه کوي، ګیا اچوي او د هغوی نه پیل وشي، هغوی ته ځای پاکوي. دا ګوره هلته جامې پلیتېږي ښه. په کار دا دی چې دغه کار کوونکی چې د هغه جامې پلیتېږي دی به هر مونځ ته جامې بدلی او دی به د مونځ دپاره بېلې جامې ساتي. او هغه کار کوونکی چې د هغه جامې خیرنې کېږي خو پلیتې کېږي نه، نو هغه له هم دپاره مستحب دا ده چې دی د مونځ دپاره پاکې او بهترینې جامې واغوندي. خو که وایې نه غوستلې او په عامو جامو کې مونځ وکړو، په دغه کار په جامو کې مونځ وکړو، نو مونځ یې صحیح شوی دی ښه.